زه نن په دوهمه عینومېنه کې د غټې دروازې سره ولاړ یم. دا د افغانستان په صدد اول لومړنی او ښایسته ښارګوټی دی. بیلچه وایه د بیلچې در څنګ جوم یو زمزمه یو شی ویلی شې که یا ولې نه ته راته ووایه یو غزل د چا په ټپه کې بالا چې په خوله درځي هغه رقم ښایسته ټپه راته ووایه په دغه خاطر در باندې ګران هم دی خاطر مې باندې ګران دی میلې مصارف هم د ټوله پر غاړه اخیستي دغه موټر هم د دې ته وګورې ما نوم لا نه بیا به نو خود در باندې ګران یې چې داسې لکسس جګسار موټر ولرې حتما به در باندې ګران یې هر څه مې خاورو کې دفن کا بیا درومه رانه هر څه مې خاورو کې دفن کا بیا درومه رانه دا خو ده په تور هلک درته ووایي بلا خو نو انډوالې اوس ورته وایي نوم یې ږدي وه نو په ده دا خوا نه بده چې تور هلک درته ووایي یا نو بلا اوس انډوالې بلا خو سلامونه د افغانستان منیر یم د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. زه نن په دوهمه عینومېنه کې د غټې دروازې سره ولاړ یم. دا د افغانستان په صدد اول لومړنی او ښایسته ښارګوټی دی چې خلک په سلګونه خلک د جمعې په ورځ دلې راځي میلې ترسره کوي. ځینې کسان د چکلډو بازي او ځینې داسې دودیزې لوبې ترسره کیږي. ځینې کسان د خپلو ملګرو سره دلته د جمعې مازدیګرنۍ خلاصوي. قدرمنو لیدونکو زه به ځم د دوی سره به د زړه خواله کوم مرکې به ورسره کوم. تاسو راسره اوسئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. دلته رالمه د دروازې سره داسې د فوارو یو ډم دی ډېر ښه خوند کوي. اوس یې فوارې هم چالانې کړلې او دلته ملګرې ناستې په بانډار په مجلس اخته وه چای ورته پرتې وې. نن د جمعې مبارکې ورځ ده دا چې لمر هم ولوېدی نو د ماښام خوا هم رانږدې ده. څنګ ته مې اول حاجي صاحب ناست دی بیا به د ده سره هم خبرې وکړو. حاجي صاحب جوړ په خیر السلام علیکم سال دی په خیر جوړ یې نه جوړ سوی خو نه خیر و خیرات دی ډېره زیاته مننه خیر اوسئ. حاجي صاحب د خپلې کورنۍ سره راغلی که دا چې ملګري دي یا دا مې د کورنۍ دي ګرده ورورونه بچیان زومان ټول مافیل کوم یو چې زوم دی دا مو زوم دی د خیره سره دا چې زوم دی در باندې ګران دی ډېر ډېر خوږ زوم دی په څه خاطر در باندې ګران دی په دې خاطر ښه اخلاق خدای ورکړی دی ښه تعلیم یې کړی دی ښه ژوندګي کړې ده زه ځینې خوشحاله یم کور ځینې خوشحاله دی ماحول ځینې خوشحاله دی الحمدلله یو دا راته ووایه چې هره جمعه راوځي که یا یوه داسې خامخا یو وخت یو ضرورت نو خو نو مشکلات چا راوستلی یې تا دوی راوستلي که ته دوی راوستلی یا انشاءالله دغه زوم راوستلی یو په دغه خاطر در باندې ګران هم دی خاطر مې باندې ګران دی میلې مصارف هم د ټوله پر غاړه اخیستي دغه موټر هم د دې ته وګورې ما نوم لا نه بیا به نو خود در باندې ګران یې چې داسې لکسس جګسار موټر ولرې حتما به در باندې ګران یې بیخي ټول نه راکوي دا مې وراره دی دا مې وراره دی هغه دی دا دی دا مې زوم دی دا ګرد خوشحالي دی دا مې لمسی دی بس الله پاک دې نور هم خوشحالي درکړي د خیر سره الله پاک دې اتحاد و اتحاد اسلام
ته ستړي مه سې. ستړي مه سې، ښه یې په خیر خیریت جوړ یې. ژوندی اوسې، خیر اوسې. دا دی ماشاءالله پر ګردو ګران یې ځکه جګسار موټر لرې. یا د جګسار اجې خواته موږ د دوی سره ښه ژوند کړی دی، دوی زموږ سره کړی دی، موږ د دوی سره کړی دی، دواړه سره خوشحاله یو. کله چې داسې یو محفل سره یوځای کېږي بیا نو یو کس یې په هغه کې دی ټوکې هم ورته کوي یا مثلا ټپې هم ورته وایي یا زمزمې ورته کوي. هغه کم یو دی که هغه هم ته زمزمه والا لا نه سره پکښې کېږي، بس ټوکې ټوک والا هم نه سره پکښې کېږي، ټوک لا دی وخت وخت ټوکه کوي. ښه ساعت مو تېر دی. و بیخي الحمدلله. ته ولې داسې چپ ناست یې؟ ته ولې څه نه وایې؟ ته را وڅکېږه دې خواته لکه د میلې پیسې چې ټوله ستا څخه اخیستې دي. السلام علیکم. جوړ یاست په خیره خیریت دی؟ کرایي ده چې ښه دی. ستا نوم چیش دی؟ ما نوم عبدالولي دی. عبدالولي. عبدالولي جان داسې چپ ناست یې لکه د دغه میلې ټوله مصارف چې ستا پر غاړه درکړي. د میلې مصارف په غاړه دي درکړي، دا دونې مصارف دي نه. او نو بیا ولې داسې په حیرانتیا کې ناست یې؟ نو دا خو د خامخا د میډیا پر مخ باندې سړی کېږي. مشکل نه لري. بس نو ته څه راته وایه اوس یو بس موږ خو بس خوشحاله یو، د جمعې ورځ ده، په تفریح راوتلي یو، امنیت برابر دی. بس نن رالو دلته کښېنستلو، سړی ته راسه ته دا ځای خوند بیا جلا دی، دا د باغو د په کوټو کې بانډارونو د دغه ځای بانډار مو سړی ته راسه دي انډیوالانو ملګرو ته سره ووځي نن دلته د خپل ځای کې خوا یې ناستې ګرد عمر شي، نن دغه خوا وګوره څنګه ښه خوند کوي. حاجي صاحب ډېر ښه خوند کوي. حاجي صاحب پر تا به ډېر خاطرات راغلي. ته څو کالو یې؟ اویاو کالو به یم. د اویاو کالو. څو بچي در باندې وو؟ څو نادر زایر نور نه دا اوس چورت لغت خو نو ډېر راله. نو څه درته وایم دا یو خاطره راته ووایه د د کوچلاخ کس. یا ته راته ووایه نو. یا دا شان خو خپله په ځوانۍ کې داسې یو خاطره در باندې راغلې ده یا په ډېرې دي 200 خاطرې راغلي دي. داسې یو خوږه خاطره زموږ سره هم شریکه کړه چې موږ هم خوند پر واخلو. هغه بیا د دې ځواب دی زما یو وخت چې جهاد کړی دی په جهاد کې چې برخه اخیستې ده که جهاد چیرې و په اوله دوره کې په هر دغه کې د اسلام په دغه کې مې ډېر خدمت کړی دی انشاءالله. د چا سره ولاړ وې د مجاهدینو خوشبو؟ مجاهد زه په خپل مشر وم. ته خپله مشهور؟ او زه شکر دی دا چې خپل ځان ته مې ګروپ و. څو ډله ګروپ چې در لاس لاندې؟ 15 کسان. ماشاءالله. د دې کندهار کې که یا بل ځای کې؟ کندهار کې دغه کې پنجشیر کې. او یا شکر دی. بیا وروسته په نورو حکومتونو کې چې برخه اخیستې ده؟ په نورو حکومتونو کې خو دغسې خامخا نو دا شان خاطرې ډېر لاس خاورې سیاست کار دی نو موږ خو هم داسې وینې د پارټۍ خلک وو د لیول د قوم خلک وو نو اوس خو موږ سپین شولو دا ځوانانو نه بیا اوس په دغه کې ځوانان ته چې د خپل تجربه سره شریکوي ډېر ښه انشاءالله خوښ به کوو ستاسې غم نه راویني الله پاک یې ملک آباد کړي په ټول اسلام شجاعت یې کړی دی ماشاءالله ماشاءالله خدای دې دا دی چې اوس یو دغه نه ورکوي نو موږ وایو یو شی ورکوي وظیفه نه ورکوي وظیفه دا باید خامخا ده ته دغه شي حق یې کېږي حق یې کېږي وینې دا جاچ یې کړی دی چې ورپوي خیانت هم نه دی کړی خدا په حضور کې شاهده کوم خدای مهربانه دی الله پاک چې بس دوی سره پر قراره کې چې دوی ته هم د خیره سره توجه وکړي پهلوان داسې مخ اړولی دی انتظار کوي یاد لري قدرمنو لیدونکو دلې یو اخواته د خیره سره نور مجلسونه خلک هم شته موږ به زه تر هغو پورې تاسو راسره اوسئ او د دې ځای ښایسته تصویرونه راسره وګورئ لیدونکو د دغه دروازې سره یم دلته دغه ځوانان چې تاسو وینئ دا د ارغسان ولسوالۍ څخه راغلي دي د دې په میله بیا به نو څه وخت ځي د دې شپه کوي ځینې کسان یې چې تېره جمعې شپه یا پنجشنبې ورځ راغلي دي د دې شپه کړې ده او نن ورځ ولمانځي بیا نو ماښام ځي جوړ په خیر ځوان څه حال دی ښه په خیر خیریت دی ژوندی اوسې خیر اوسې نوم دی محمد اعظم محمد اعظم
د غنډولان تره کشولې وای دی چې مرکه وکړي او تا د مرکې څه ځان کړي دا ولې نو نسم کولی بې سواته یو موږ نو څه چې نو خو مرکه خو سواد او بې سواده نه غواړي مرکه خو سوادار او بې سواده نو موږ د غرو خلک یو د دې سره کار نه لرو ښه دی وامو سره مختبس نو څه نو که وخت موږ ته خلک راکړي بیا ورسره مخ دا دی ما وخت درکړي خو تا د وخت نه راکوي څه وخت کېږي چې دغه عینومین ته راغلی پرون مازدیګر پرون مازدیګر شپه چیرې وه شپه مې د دې په عینومینه کې ښه د عینومین په کوم ځای کې ایراچي پارک د ایراچي پارک سره و ښه ته ستړی مه سې خیر سه تم ستړی مه سې په خیر جوړ یې ستا هم دونه غټ ګل په لاس کې دی بوی کوي که یا دی کمزوری دی یارانه ولې نه دی خاص بوی نه غورځي ښه راکه زه بوی کوم دا چې بوی کوي نو دا خو دغه ګلاب نه دی دغه دی ملهم دی ملهم دی و کوم د ارغستان یې زم د ارغستان یم ته څه کاروبار کوې زه بس دی زوروره بیلچه درته چلوم ښه بزګر یې څه بیلچه وایه د بیلچه در څنګ جوړ مې یو زمزمه یو شی ویلی سې که یا ولې نه ته راته ووایه یو غزل د چا په ټپه کې بالا چې په خوله درځي هغه رقم ښایسته ټپه راته ووایه ولګۍ راکه ښایسته زړه مې نیولې د خانه زړه مې نیولې د خانه ماشاءالله راوچلېږه و ټپه اوس د ده واری دی ښه ونیسه راځه راځه شروع یې کړه چیرې وې چیرې پیدا سوې د خړمانو زړه دوا سوې د خړمانو زړه دوا څوک ملګری نه لرې په دا ټپو کې څه ونیسه راته شروع یې کړه پر کوژاک در واوښتې دوالې د تور کلو دالې دوالې د تور کلو دالې تورې سترګې یې د بم دي باڼوګانې د ظالم دي باڼوګانې د ظالم سترګې تورې کنارې د رنجمن په کندارې د رنجمن په کندارې اوس به راسي پر دربند ښایستو سترګو خاوند ښایستو سترګو خاوند زړه مې ووتی د واکه لګېدلې سګرټ راکه لګېدلې سګرټ راکه سپینه خوله په بالې ګرانه ما خوستې درکه جانانه ما خوستې درکه جانانه اندېښنې دي که غمونه ښوروم دواړه لاسونه ښوروم دواړه لاسونه راځه جوړ په خیر شپه ورځ بخیر د خپل شی مګرن ولن شي میدان خو د زمزمو ډېر ګرم دی راځه ته هم ټپې شروع کړه زړه مې یو یاران څلور وکمه شپه د چاپ شپه د چاپر کور وکمه شپه د چاپ ولې نه راځې پر دار ګرانه د چایه مره ورګرانه د چایه مره ورګرانه د چا ستا کاچلې تورې سترګې زما یې وچکه پښته ورګې زما یې وچکه پښته ورګې زما یې ارغستان تورې یې غرونه وسې کاشکه ډمبه رونه وسې کاشکه ډمبه رونه وسې هر څه مې خاورو کې د پنکه بیا درومه رانه هر څه مې خاورو کې د پنکه بیا درومه رانه ستا سر سالو راته که پنکه بیا درومه رانه ستا سر سالو راته که پنکه بیا درومه رانه
هر څو مې خاورو کې دفن که بیا درومه رانه. ماشاءالله ماشاءالله چکچک د دې دپاره قدرمنو لیدونکو د نورو ولایتونو خلک یا هم په بهر کې چې دي دوی وایي چې کندهار د جنګونو کور دی یا مثلا بې اتفاقه چې یا مثلا شادي او خوشحالي نشته پکښې. داسې ځوانان لرو چې خپل غم په خپله ایسته کوي او خوشحالي راولي. د دغسو ټولیو برخمن یو چې واقعا داسې زمزمې راته وکړې زه خپله ډېر متاثره کړلم. که چیرې تاسو کندهار نه وي لیدلی راسي کندهار ته، د کندهار ځوانان د کندهار خلک به تاسو د نږدې وګورئ چې ډېر خواږه، ډېر مجلسي، ډېر مېلمهپاله او ډېر بنډیران کسان دي. او د دې سره به بیا داسې زمزمې هم اورئ لکه څنګه چې تاسو اوس واورېدل. دا خیله چې د دې سره په بنډارو کې یو ځای سئ بیا به نو په ژوند داسې فکر ونه کوئ چې پر موږ یو غم راغلی. ډېره زیاته مننه. خو ته به په د اخره کې راته وایه دا ملګري چې راته ویله چې دی ښکاري هم دی. ښکار د څه وخته څه کوې؟ ډېره وخته څه کوو معنا. تازي چیشته وایاست؟ تازي دا سویان چې ټینګوي. ښه سویان ټینګوي؟ هو دا سویان چې ټینګوي. داسې پسې وځو دا دښتو ته میلې کوو معنا بیا سره ځغلي ښکارونه کوو. ماشاءالله د شوق کور دی معنا. د شوق کور. دا سویګي غوښې وایي ډېرې خوږې دي، ډېرې خوندورې دي. و ډېر مینه. کله چې ارغسان ته درسم د خیره سره نو انشاءالله د سویګي غوښې به راباندې خورې نو. هر کله خدای راکړي. انشاءالله قدرمنو لیدونکو د کندهار د سفرونو په لړ کې ارغسان ولسوالي همداسې نور ولسوالان یې راتلونکي خپرونه مو انشاءالله په میوند ولسوالي کې د اتلې ملالۍ میوندې پر مزار باندې ده او د هغه تر څنګ به انشاءالله ارغسان ته هم درځم او په ارغسان کې به د خیره د ښایستو بنډارونو سره مخ کېږم. تاسو راسره اوسئ، زه همدلته یم. د عینو مینې د ښارګوټي ښایسته تصویرونه راسره وګورئ. دلته درېنخت شروع دی لکه څنګه چې مخکې وویل دلته دودیز بازیان هم ترسره کېږي چې کلوډو او داسې نور بازیان ترسره کېږي. څنګ ته مې د دغه درېنخت یو لوبغاړی یا پلیر ناست دی. جوړ په خیر. ستړي مه سئ، جوړه په خیره بیداره یې جوړ روغه ژوندی اوسئ خیر اوسئ. تم دغه درېنخت کوې؟ و دا زموږ ملګري چې موږ هم دغه درېنخت کوو. دغه زموږ انډولان دي. د څونه وخته څه کېږي دا بازي؟ دا بازیان یې بس داسې 7 کاله کېږي موږ سره ګرځو. دغه بازیان یې موږ کوو په میله ته چې ووځو بره دا بازي کوو. دا بازي څنګه کېږي چې څه معلومات را؟ دا بازي داسې کېږي چې 2 کسه زموږ د خوا ملګري 2 د هغو د خوا یي نو بس بره د بازي د درېنخت سره شروع بازي شروع کوي او بره بیا دغه د نور میدان په دغه درای وایي خو نو په دغه دره باندې بازي جوړه ده. دا هغه چې وروځغلي هغه ووایي بیا هغه بایللې ده بیا د نور بازي ده. دا بیا در څه وخته کېږي دا بازي چې ده بس بلانه در وسایي پرې چې ستړي سوه بیا نور ورته راوړي. داسې پای نه دی ورته ټاکل سوی چې دا د پورې یا دا پای نه لري بس بیا والي والا دغه بازي خلاصېږي. دا خو دغه د پښې دا تلې چې دا دی چې په وایي یا دا پوندې دا خوږي نه خوږیږي نه خو مګر دغه دي دا ځوانان چې بس ځان ورته ټینګ نه دی کنه دا خو بازي د سچرۍ دونه نه خوږیږي چې دا ماښام پر پښو درد کوي که یا انشاءالله نه کوي که هم کوي بیا غوړي کوي. دغه یوه لاره ده دغه لاره ده. ځینې کسان ما اورېدلي ووایي په ځنځیرانو یې بیخه کوي. دا د رښتیا چې که یا ځنځیرانو ته بیا لګه په یي دغه د په رسۍ باندې سره وایي. په رسۍ؟ په رسۍ د ما چې ولا وویله وایي په ځنځیرانو بیخي کېدله پخوا. هغه وخت نو اوس نه دی. اوس خو نو بس دغه د یا د پټو ده یا د رسۍ ده نه دی. خامخا اوس ځوانان ګرده نازک سوي دي. پخوا ځوانان نشته نه دی. اوس ګرده د نوي ځوانان چې بس دغه د رسۍ د سچرې دوره کوي نه دی. څه کاروبار کوې؟ زه ټکسي چلوم. بیا به جونه دغه بیرک و اکسیلیټر و دغه ټوله باندې پښې برابر یې ولې هلته چې د درې وال خوړلي یا ټوله د بیداره یې نو دوره نو ته څه راته وایه چې مثلا د ملګرو سره یو ځای سې یا بانډار کې یا داسې د روی په وخت کې یو زمزمه ټوکه یو بل شی بله خو دغه دی چې ملګرو سره یو ځای سو بله ګرده کافه سره کوو بس راوځو میلې ته جمعې په ورځ ساعت هغه د بانډار مالګه مو څوک ده؟ د بانډار مالګه چې دغه دا تور هلک ښه دا تور هلک ته راوڅکې ښه ستړي مه سې په خیر از خیرات جوړ روغ یاست؟ ستا نوم؟ زما نوم احمد الله. احمد الله خو ده په تور هلک درته وویل
بلا خو نو انډوالي اوس څه ورته وایي نوم یې دی وه نو په ته دا خوا نه بده چې توره لږ درته یا نو بلا اوس انډوالي بلا خو نومان سره ایښي نه دی بلا خو نو اوس څه ورته وایي تا بیا پر ده څه نوم ایښی دی بلا غاښوه صحیح ده بله تلقین سره کوئ و بلا یو نوم هم سره ایږدو نو بلا خو سچری دی دا ملګری به ټوله ته خندی په څه شي خندی مسخرې ورسره کوې ټوکې ورته کوې که یا وخت بیا ټپې هم ورته وایي بلا خو دا اوس ګوړې مو خندل ولاړ سو نه دی درنه خط مو سره وکړي نه دی ګوړې مو سچرۍ ورسره چیر کړي نه دی ساعت مو چیر کړي ګوړې مو ډرې پشکې ووایي نه دی بلا دغه زموږ سچرۍ دی ساعت زه ور چیر کړم ته یو زمزمه یو غزل یو شعر راته وایه په خدای کوم شی زده دی ولې دا دغه انډوال مې زده زما خو انشاءالله ولا ستا زده چې چې شي درته وایم یو زمزمه راته وکړه ښه خوندور ته بدله جان کنداري په اواز د بدله جان کنداري په اواز کې به م نه زده دغه دی د هغه ته ورته یو شعر راته بله خو داستان درته وایم که و داستان راته وایه ګوره داسې مې زړه ده ډېرو غمونو ډک دی یاري کوې پر سر بیریږې څوک چې یاري کړي سر په لاس کې ګرځوینه جانان زما زه د جانان یم چې پر بازار مې خرڅوي ورسره ځمه یارانو یو تر بل جاریږي ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې خوري نه ورځه وسې نو یار که د کاغذي شونډانې ماش بېښلي جینه وایې ښه دا رښتیا جناب و لږه په زور اواز کې وایه نو بلا دغونه بس ده بس ده او دغونه بس ده تا خو ډېرې جبې بل وخت خیر سمه ده مننه ژوندی اوسې کور ودان سید کور ودان بیا هم په خیر راسئ د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو دا و په عینو مینه کې د لوی دروازې سره زموږ خپرونه چې زیاتره خلک د نورو ولسوالیو څخه راغلي وه دلې خپل مجلسونه کړي وه ځینو شپې کړي وې او نننۍ ورځ هم په همدغه دروازې سره پای ته ورسوله قدرمنو لیدونکو در بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم دلې په ښایسته کندهار کې یو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ پر لوی الله مو سپارم په مخ